السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا اوس چې مونږه کومه میاشت کې یو دې ته ویل کېږي میاشت د شعبان او تقریبا شل ورځې چې د رمضان مبارک ته پاتې دي. راځئ دې باره کې خبرې کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې میاشت کې څه کول، د هغه عمل به څه و. عایشه رضی الله عنها فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل به باره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرم پوره میاشت روجې نه دي نیولي مګر د رمضان د هغې به پوره میاشت روجې نیولي، او چې ډېرې روجې به یې نیولي نو هغه به یې په دې میاشت کې نیولي. خو سوال دا دی چې په دې میاشت کې به یې روجې ولې نیولي؟ زید رضی الله عنه دې تپوس کوي او فرمایي ای د الله نبي د نورو میاشتو په نسبت سره چې دی په دې میاشت کې ته ډېرې روجې نیسي په شعبان کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل دا هغه میاشت ده چې په دې کې ډېر خلک غافل دي د الله رب العالمین د عبادت نه. دا د رمضان او رجب په منځ کې میاشت ده، او دا هغه میاشت ده چې په دې کې د انسان اعمال الله رب العالمین ته خیږي، او زه دا خوښه ګڼم چې په داسې حالت کې زما اعمال الله رب العالمین ته وخیږي چې زه د روجې په حالت کې یم. زما محترم ورونو، په دې میاشت کې عبادت کول، روجې نیول، قرآن کریم ته وخت ورکول، دا د رمضان مبارک دپاره تیاری دی. که یو انسان په میاشت د شعبان کې تیاری شروع کړي، د قرآن سره خپل تعلق مضبوط کړي، د مسجد سره، د ذکر سره، د صدقاتو سره، د نفلي منځونو سره، نو ضرور به چې دی د دې ثمره ده په رمضان مبارک کې ویني. موږ په تېرو کلونو کې هم ځان سره دا وعدې کړې وي چې په رمضان مبارک کې به موږ ختمونه کوو، تلاوتونه به کوو، تراویح به کوو، نفلي منځونه به کوو، صدقات به ورکوو، خپل ټول وخت چې دی هغه به رب العالمین په عبادت کې تېرو. په موږ باندې چې دی کسل رالی، غفلت را باندې رالی او هغه شانې مو ونه کړه. اوس بیا چې د رمضان زموږ په سر باندې دی، الله رب العالمین دې موږ په خیر او عافیت سره رمضان ته ورسوي، نو آیا موږ به د هغه تېرو وعدو بیا وعده خلافي کوو او که نه دا ځل به دغه وعدې چې موږ مې کړي دي دا به پوره کوو. او د هغې د پوره کولو دپاره یوه نسخه دا واخله چې د اوس نه تیاری شروع کړه د رمضان دپاره. د قرآن تلاوت شروع کړه، ذکر و اذکار، اول صف چې دی په مسجد کې ونیسه، منځونه چې دی په جماعت سره که. ته ګوره د دې ثمره په رمضان مبارک کې ته ویني که نه ویني، ستا د وعدو پوروالی کېږي که نه کېږي. دویمه خبره هغه ده هغه ورونه او یا هغه خویندې چې د تیر رمضان مبارک روجې هغې باندې پاتې وي، یا د سفر د وجې نه یا د مرض د وجې نه، نو پکار دا ده چې موږ دا اوس ونیسو. مخکې د دې نه چې رمضان مبارک راشي موږ هغه روجې، هغه قضایي هغه پوره کړو. ځکه عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما باندې به د رمضان مبارک روجې پاتې وي، نو په نورو میاشتو کې به هغه ما نشو نیولی، وس و طاقت به مې نه لره، نو په میاشت د شعبان کې هغه به ما نیولي. او درېیمه خبره چې هغه ضروري ده هغه ده چې د رمضان مبارک نه یوه ورځ او دوه ورځې مخکې د روژو نه چې دی شریعت منع فرمایلی ده، نو په دې وخت کې چې تاسو روجې مه نیسئ مګر هغه خلک چې هغې باندې قضایي روجې پاتې او یا هغه د نفلي روجو سره عادت شوي، د خمیس روجه نیسي، د اثنین په دا جمعه کې چې دا دوه روجې دي، نو که چېرته دغه ورځو سره راشي او دا ونیسي نو دې کې څه خبره نشته. خو غیر د دې نه شریعت چې دی هغه منع فرمایلی ده. الله رب العالمین دې موږ په خیر او عافیت سره رمضان مبارک ته ورسوي. اللهم بلغنا رمضان.